ورونو دا ویډیو تاسو وګورئ قسم په خدای دا ویډیو نن ما لیدلې چې ټول ورځ به سړی وژاړي او هلاک خلکو او د افغانستان هلاک حکومت Allah. During the search by female Marines, all men in the village are detained for questioning. Don't BS me. I know the friggin' Taliban moving in this direction towards this town. We need to know where and how many. Hi. دوی بیا وایي چې تاسو ولې په افغانستان کې جګړه کوئ څه وخت یو امریکایي عسکر راځي د ما د خور لمنه پورته کوي د هغه تلاشي اخلي د ما د پلار او د نیکه پټکی ځمکې ته ګزاروي د ما د پلار په پټکي کې ګرنیټ ګوري امریکایانو ته دا اجازه چا ورکړې ده امریکایي عسکرو ته دا اجازه چا ورکړې د ما د انګړ دروازه په لغتو باندې وهي د ما د کور او د ما د انګړ تقدس پامالوي د ما د هغه کور تقدس پامالوي چې د ما ورور بې د ما له اجازې د ما د کور انګړ ته نسي راتللی دغه شین سترګې امریکایان چې په دومره وحشت او بربریت باندې د کابل د مزدوري ادارې عسکره تا یې مرسته کوله ته ورسره وې ته یې په څنګ کې ولاړ وې دا حالت د په رډو کتل بیا هغه څوک چې له خپل ملک او دین او انګړ نه دفاع کوي تاسو په هغه باندې تاخت و تاج کوئ چې طالب د پنجاب سړی ده دغه کور ته دا شین سترګې عسکر چې راځي دا هلمند د پنجاب کومه حصه ده بدخشان د پنجاب کومه ایالت ده کونړ او نورستان د پنجاب کومې پولې دي چې تاسو وایئ چې دا پنجابیان راغلي دي دغه افغانه خور چې تاسو وسولې ده چې شین سترګې امریکایان لمن پې باندې پورته کوي ای د کابل مزدور ادارې عسکره ای بې ضمیر او غلامه تا ته حیا نه درتلله په دغه وخت کې دغه ټوپک چې له تا سره و دا احساس د تا چیرې و دا غیرت او ضمیر دې ولې دومره ویده و چې د امریکایي عسکر ته دې ونه ویله چې مه کوه دا د ما خور ده دا د ما عزت ده د دې لمن مه پورته کوه ای بې ضمیرو ای بې غیرتو دغه امریکایي عسکر چې د تا د خور په اوربل کې به یې لاس وهه ته چیرته وې ته ورسره وې که نه دوی چې دا دومره وحشتونه او بربریتونه کوه ته ورسره وې که نه دا ټول ظلمونه تا په خپلو سترګو کته او بیا هم د یو څو ډالرو په خاطر د امریکانو تر څنګ ولاړ وې او د ما د انګړ دروازې دې ماتولې او په لغتو دې وهلې هغه درنې لغتې چې زموږ د انګړ دروازې ماتوي همدغسې زموږ د علماو په سرونو باندې ختل له همدغه بوټانو سره د حافظانو د قرآن په سینو باندې ختل همدغه امریکایي عسکر او د دوی غلامان زموږ د ترمیزي او د جلالین استادان په دې سر په همدغه درنو لغتو وهل دا ازادي چې نن موږ له امریکایانو نه اخلو دا موږ ته چا په خیرات کې نه ده راکړی دغه یوه خبره یاد ساتئ نن چې د قطر په دفتر کې د موږ اتلان ناست دي دا د خپل د قربانۍ ثمره ده دا ازادي موږ ته چا په خیرات کې نه ده راکړې دا چې امریکایان ټیټې سترګې له افغانستان نه وځي دا د اتلانو او د غازیانو سرښندنې او فداکارۍ وې چې نن امریکایان ذلیل او رسوا له افغانستان نه وځي او دا هم ورته وایو چې د جنګ اختارونه دې موږ ته هېڅوک نه راکوي هغه څوک چې د جنګ شوق یې کوه هغه په ملا ماته سوله هغه چا چې د جنګ طلبي کوله د هغوی بچي تر اوسه پورې په اروپا او په امریکا کې پراته دي راسئ خپل بچي د جګړې ته راوړئ چې تاسو ته معلومات وسي د افغانستان جهادي بهیر او د دې خلکو مقاومت ته دومره په کمه سترګه مه ګورئ دا خبره مه کوئ چې دا جګړه د پنجاب جګړه ده دا د ما خپل د انګړ د تقدس د ساتلو جګړه ده دا د هغه قرآن کریم د ساتلو او لاغه نه
په قربانۍ جهاد ده چې تاسو همدغه امریکانو په باګرام کې په ډزو باندې سوری که دا د هغه کلمې د دفاع جګړه ده چې دغه امریکایي مجرمینو او د دوی سر ټیټو غلامانو په سپي باندې کلمه ولیکله دا د دغه کلمې د دفاع جګړه وه دا د ما د دغه خور نه چې دغه امریکان لمن پیجګي د دغه د عزت د ساتلو جګړه وه چې نن الحمدلله د بری مینار ته رسېدلې ده او هیڅ فکر د غلامان نه کوي د دغه کړو جرمونو به یو ورسره حساب کیږي هغه څوک چې وایي چې له افغانانو سره جګړه چا فرض کړې ده دا جهاد ولې لا د امریکا له مزدورانو سره کیږي زه تاسو ته وایم چې دغه حالت تاسو په خپله چې رډې ورته کیږي څنګه تاسو زغملی شوی چې د تاسو په مخ کې د یو افغاني خور پته او عزت لوټ سي او تاسو ورته ګورئ موږ دغه ویډیوګانې نسو زغملی چې وی ګورو هغه څوک چې د دوی د سترګو لاندې دا هر څه تېرېدل سلات ټوپک او چانټه ورسره او دوی څنګه زغملی شوی دا حالت دا د بې غیرتۍ اخرنی حد ده تاسې په دې غیرتونه که ته په خپلې خور او مورم غیرت نسې کولی ته دومره بې غیرته بې ضمیره شوې افغان عسکره چې له 100,000 کیلومتره نه سره صلیبیان راځي او د تا د خور تلاشي اخلي او د تا د انګړ دروازه ماتوي تو لعنت دې په دغسې ضمیر سي اروپایي سکشویانو راسئ د افغانستان له حالت نه ځان خبر کوي دغه حالت که د تا په کور باندې راسي ته څه ورسره کوې زه د عرب شیخانو ته وایم هغه چا ته وایم هغه اسلامي نړۍ ته وایم چې تاسو یې په افغانستان کې جهاد فرض نه ده او دا فتوا موږ ته وړاندې کوئ که دغسې یو حالت سره د عرب ملکونو خلک مخ سي چې شین سترګې امریکان د دوی د خور لمنې جګوي او تلاشان دې نه اخلي په داسې حالت کې به بیا هم جهاد فرض نه وي نو دا جهاد د فرض حکم څه وخت پلی کیږي دا جهاد څه وخت فرض کیږي شین سترګو امریکانو خو د موږ د خویندو عزتونه لوټ کړل د هغوی سره په څنګ کې ناستو مجرمینو چې اوس وایي تا له امریکانو سره وربند وکړه او له ما سره جګړه کوې زه د دغه ظلمونو وحشتونو د دغه غلامۍ کساد او انتقام له تا نه اخلمه بیا هم درته وایم بیا هم درته عذر کوو چې خیر د راسه د دغه ټولو جرمونو نه به موږ در تېر سو اوس دم دا ټوپک او چانټه کېږده بیا هم را سره نه منې سبا دې چې دې مرۍ نه ونیسم بیا ته چغې وهه که نه چې کله دې موږ چاړه د تاسو مرۍ ته ورسېده بیا پاس لاغه دا خبرې کوه که نه فرعون خو هم چې په آخره وخت کې چغې وهلې چې آمنتو برب موسی و هارون ملایکې خوله کې خټې ورننه ویستلې بیا په آخر وخت کې چې کله د طالب چاړه د تا مرۍ ته راځي ته به بیا کلمه وایې ته به بیا وایې چې طالب په حقه ده ته به بیا امریکایانو ته مجرمین او اشغالګر وایې چې کله د طالب لاس ولچک او زولنه کې ته به امریکایانو ته ظالمان وایې دوی ته به متجاوزین وایې هغه وخت بیا فایده نه کوي اوس هم درته وایي وخت در سره د سر د په ګریوان کې کته که دغه ټوپک او اسلحه دې خپل د ورور لپاره د صلیبي اشغالګرو د جنګ د ګټلو لپاره راپورته کړي اوس هم در سره وخت ده دا ټوپک دې کېږده کنې دغسې یو حالت سره به مخې لکه دا خورم چې ولیدله د تاسو کونډې و یتیمان به دغسې تباه و برباد او ذلیلوي دا به د موږ په اوږو باندې بیا بوجي افغان وروره مهرباني وکړه سلامونه تا ته انجینر صاحب او عقاب صاحب ته وړاندې کوم وعلیکم السلام زه خو د تاسې د افکارو او د تاسو د نظریې مکمل مخالف یم ځکه چې هغه ویډیو مې چې درته وښودله د دغه امریکانو مخالف یې که نه دغه موقع ته تاسې برابره کړې دې خلکو ته دغسې کار موږ سره وشي دا تاسې برابر کړي طالبانو دا ورته برابره کړي څنګه موږ دا موقع ورته برابره کړې امریکانو ته موږ ویلې چې راشه مبین صاحب بله ملت په دې باندې موږ ملت صاحب او ملت د ډیرو خیر شوی تاسې امریکایان تاسې له خپلو ګټو لپاره استعمالوي بالکل ملت اوس هوښیار شوی د ګټو لپاره جوړ کوي او په دوه ډوډۍ باندې نه سي غلطولی ګوره که چېرته امریکا وغواړي او ته په ضرب د 4 ساعته کې به ته دنیا له کورې نه ختم کړي دا د تا ایمان ده دا د تا ایمان ده ما ایمان دا نه ده د ما ایمان دا ده چې امریکا مې څنګه نسکوره کړل همداسې به د کابل مزدوره اداره هم نسکورېږي د ما ایمان دا ده چې ناټو نه یې د ما ایمان او غیرت دا ده چې هر امریکایي په سر بل امریکایي ودرېږي
د هر ټانک په سر بل ټانک ودرېږي امریکانو په مقدر کې ماته لیکل شوې ده. دا د ما ایمان او یقین ده چې دا خاوره د ما ده، د دې خاورې ساتونکی زه یم. دا د ما خاوره ده، دلته به زه واکمني کوم. دا د تا ایمان ده چې ته به وایې چې امریکان ماته نه خوري. دا د ما ایمان او یقین ده چې امریکان به د 15 زندانیانو د 15 طالب زندانیانو په مخ کې ګونډه کېږي. دا د تا ایمان پرون چې تا ویل سکاټ میلر څوک نشي ماتولی، خو دا د ما ایمان چې سکاټ میلر به د بندیانو مخ کې په موبایل باندې ځان غلطوي او پورته به نسي ورته کتلی. دا د ما ایمان ده چې د وایټ هاوس غوړماران او فرعونیان به د ما زړې جونګړې ته سجده لګوي. ویې لګوله که نه؟ ته په جنګ باندې هیڅ کله ځان بری ته نشي رسولی. مونږ په جنګ ځان بری ته رسولی ده. مهرباني وکړه عقاب صاحب، مونږ په جنګ ځان بری ته رسولی ده. دا مو په تبلیغ او په دعوت نه ده رسولی. نن چې طالبانو په نړۍ کې کوم حیثیت ده، دا د جهادي بهیر لاسته راوړنې دي. دغسې همدغه مجاهدینو چې جهاد د نجیب په وخت کې جهاد یې کړی دی او بیا د جهادي نتیجه یې ورکړله. نجیب په دور شو، د کابل منصور اداره نسکوره شوله. د روسانو د وخت جهاد ته موږ د قدر په سترګه ګورو، هغه اتلان وو. د موږ د تاریخ همدغه ټیکهداران چې اوس په ګوره د هغه وخت جهاد، مجاهد، د هغه وخت مبارزه، د هغه وخت فداکارۍ ته موږ په درنه سترګه ګورو. د موږ پلرونو له روسانو سره جهاد کړی. داسې څو کسانو د جهاد ارمانونه خرڅ کړل. دا په اسلام پورې څوک نسی تړلی. داسې مجاهدینو نه یوه اشتباه اوسه، دوی ته عفو عمومي اعلان کړه خلقیانو او پرچمیانو ته، نو د مجاهدینو لارې مسیر غلط که. داسې څو مجاهدینو ته خلقیانو پرچمیانو خپل لورګانې په تحفې کې ورکړلې. دا د موږ د جهاد ارمانونه اوس تر خاورو لاندې سو، لیکن د موږ جهاد بری ته ورسېده. سرې لښکرو ماتې وخوړلې. د کابل مزدور او بیواکه کمونستان او خلقیان او پرچمیان مجازات سول. د ملت ته په ټیټه سترګې کتلې. البته مجاهدینو اشتباهات وکړل. هغه خلقیان وګوره اوس هم ګدایګري کوي، پیښه د خپل ځان د ګدایګري نه کوي خلقیان. خدای دې داسې ګدایګري کړي. ولې دا ګوره خبرې ته غوږ شه، ګدایګري کوي. انیفتمر خلقی ورسه تی دار و مدار وګوره، ورسه د دغه نورو په سلګونو خلقیانو پرچمیانو د روسانو په وخت کې هغوی خپله له لوږې مړه کېده، نو خلقیانو ته به یې څه شي ورکړي وو. همدغه خلقیانو پرچمیانو چې ټول کابل په کنډواله باندې بدل کړه. لیوانه عقاب صاحب مهرباني وکړه، زما یک بندومه ته دا سړی مه پرېږده د ډېرو خبرو ته. افغان صاحب محترمه خبرې په ترتیب باندې کوو چې سره پوه سو. صحیح ده. د امریکایانو راتګ افغانستان ته دا موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې یا دا یو عذاب و، یا دا یو امتحان و، یا دا یو موږ تاسې بدبختي وه. خو د امریکایانو په افغانستان کې شته. چونې خوشحاله دي دغه امریکایانو په خلاف دغه مقاومت ته کوم نام ورکوي؟ ما غږ درځي؟ او د افغانانو دغه خوځښت، د افغانانو دغه مقاومت د امریکانو په خلاف دغه ته کوم نام ورکوي؟ افغانان چې شوي د امریکا په خلاف جګړه کوي. افغانان چې شوي دي خو په خپلو د امریکا له خپلو منافعو لپاره تاسې استعمالوي. کاشکې تاسې پاک د الله د رضا لپاره جهاد کړی وی. جهاد تاسې د الله د رضا لپاره په افغانستان کې اوسېدلی، ما هلته وظیفه کړې ده. جهاد څه وخت فرض کېږي؟ افغان وروره دا جهاد کله فرض کېږي؟ ګورې موږ مسلمانان یو، ما تاسو ته وړاندې مې یادونه وکړه، تا وویلې چې دغه امریکا تاسې په 4 ساعته کې ختمولی شي. یعنې یو څوک چې په مادیاتو باندې دومره باور ولري، په معنویاتو باندې باور نه لري، د الله تعالی په نصرت باندې باور نه لري، یو څوک دومره الحاد تمایل عقیده ولري، هغه به هېڅکله هم کامیابي حاصله نه کړي. دغه خلقیانو چې پخوا په روسانو باندې اتکا کړې وه، هماغه د روسانو له وتلو نه وروسته او د روسانو په موجودیت کې ذلیله شول، رسوا شول،
او د افغانانو محکمې ته وروسته پاتې شول. همدغه امریکانو چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل همدغه افغانانو ورباندې اتکا وکړله. د دوی دغه سوپر طاقت او دغه قوت یو نه ختمېدونکی قوت وباله. طالبان په نشت برابر وبلل. همغه ده چې د وخت په تېرېدو سره امریکایان په وتلو دي او همدغه خلک کله واشنګټن ته خطونه لیږي، کله نورې اروپا ته خطونه لیږي، امریکا ته خطونه لیږي چې د الله په خاطر مونږ مه پرېږدئ یوازې طالبانو ته، یوازې مو د افغانانو عدالت او محکمې ته مه پرېږدئ. یعنې که تاسې چېرته په معنویاتو باندې تاسې چېرته په معنویاتو باور لرلی، عقیده مو لرلی، په مادیاتو مو نه لرلی، په د دوو لویو اشغالګرو له وتلو وروسته به دغسې له ضلالت سره نه مخ کېدلی. ګوري د افغانانو دا مقاومت یو شرعي مقاومت دی، دا یو دیني مقاومت دی، دا د مظلومانو یو عکس العمل دی. افغانان دې ته مجبوره شوي دي چې د امریکایانو خلاف مقاومت وکړي. د افغانانو ته امریکایانو د ژوند حق نه ورکاوه، خو د وخت په تېرېدو سره افغانان هماغه خپل مقاومت ثابت کړ، هغه خپل عقیده او خپله جذبه او خپل مورال او هغه خپل مبارزه د حق او د بریا یو منار ته ورورسوله. که تاسو چېرته په دې باندې باور نه لرئ دا کومه بعیده خبره نه ده. تاسې پخوانیو سابقینو او اولینو هغوی هم همدغسې وو، په روسانو باور کړی و، بیا وروسته ذلیله شول، اوس په امریکایانو باور کړی و، وروسته ذلیله شول. که چېرته امریکا ګورې دا یو ډېره د جنون خبره ده، د لیونتوب خبره ده چې سوپر طاقت د یو څوک راخلي د خپل ځان مقابل د درایي هغه خپل سوپر طاقت د ورباندې صفر ته رسوي او هغې نه وروسته د ورسره تړون کوي. خو نه دا خلک دومره غلطفهمۍ کې واقع شوي وو، دا خلک په دومره په جهالت په سین باندې لاهو شوي وو. عقاب صاحب د دوی دې پوچ منطقو ته وګوره، امریکانو ته طالبانو زمینه مساعده کړه چې راغلل. طالبانو خپل نظام په امریکانو چپه کوه. تاسو څه کړل؟ زما څه کړل؟ تاسو سعودي عرب له یو بلادین له خو ورکړ. دا نو د تا عقیده ده. لاودا بن لادن، اوس بن لادن چیرې ده؟ بن لادن خو لاس کاله مخکې شهادت رسېدلی ده، اوس بن لادن چیرې ده چې د بن لادن خبرې کوي؟ بن لادن خو طالبانو نه و راوستی، بن لادن خو جهادي رهبرانو راوستی و. بن لادن ته خو رباني و مسعود او حکمتیار صاحب او دوی لارې برابرې کړې وې، دا خو طالبانو نه دي راوستي، دا خو د هغوی معززه میلمانه و. طالبانو یې خالي سمبالښت وکړه، طالبانو ورته نه ویلې چې مه وځه. تاسو د رباني کمپونه په هغه کې نه دي لیدلي، په پاکستان کې مو نه و لیدلي، همدغه عرب شیخانو همدغه بن لادن به نه اکمالول، دا خو څه طالبانو نه دي راوستي. ته زما خبرې پیش نه اوري، خالي بس خپله خبره کوي او بېرته ما لیونیانو د لیونیو خبرې خو موږ نه اورو. مهرباني وکړه عقاب صاحب، دلته یو بل